ما قرآن یاد کړ دې مثال پتو زه حافظ قرآن یم زه په دې عمل نه کوم دې زما سینه کې دنه موجود دی خو ما نه فایده نه راځي ما نه هیڅ فایده نه راځي سو پورې چې ما په عمل نه شروع کړ نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمای احل حلاله وحرم حرامه چا چې قران کریم ولستو یا خپل په بچی باندې ولستو بیا دې بچی داغه حلال حلال وګڼل او حرام حرام وګڼل حلال باندې دې روان شو او د حرام نه ازنارواو نه ځان اوساتل نو نبی علیہ السلام فرمایي چې ناظره د خپل په بچی ویل نه نو په ورځ د قیامت د انعام خو خپل په خو د مور او پلار ته الله خپل د نور تاج پوسره تاج او ټوپۍ ته ویل کېږي چې هغه په خوا بادشاهانو له پسر باندې خودله د هغوی خصوصي امتیازي علامه وه الله به ورله قیمتي ټوپۍ په سره مور او پلار دواړو لپاره ولې دې وړوکي د الله کتاب وویل بیا په هغه باندې عمل شو اوس ما قرآن مجید یاد کړ دې زموږ نه کوم ګیره خرایم دنیا سره ناروا مې په جګی راځي هغه وایم دا زما په زړه کې پروت دی مالا فایده نه راځي سو پورې چې ما په دا عمل نه کړی ولې زما استاد حبیب صلی الله علیه وسلم فرمای رب قارئ ډېر شی لستونکي د قرآن داسې دي چې یقرأ القرآن دی قرآن لولي وهو يلعنه او قرآن په لعنت ولی په لعنت دته په عمل نشي لولي جمع باندې وای عمل یې نشله قرآن په لعنت دی د ثواب په ځای باندې عذاب تروان فیدی په ځای باندې نقصان تروان